د افغانانو ازار رنګ راوړ، پاکستان د پولې ټک ته کېناست. ستونزو کې راګیر پاکستان ختمېږي خو څنګه؟ وروستي جزئیات څه دي او په پاکستان کې څه روان دي؟ ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. نړیوال اقتصادي فورم په یو راپورټ کې ویلي چې پاکستان لا هم د دیوالي کېدو له ګواښ سره مخ دی او تر راتلونکو څو کلونو به دغه هیواد له ګڼو ګواښونو سره لاس او ګریوان وي. د نړیوال اقتصادي فورم په راپورټ کې راغلي چې د پاکستان د اقتصادي ودې مخ پر ځوړ حالت او د بېوزلۍ پراختیا به دغه هیواد کې میلیونونه کسان د لوږې او قحطۍ له ګواښ سره مخ کړي. د خپور شوي راپورټ پر بنسټ ویل شوي چې پاکستان به راتلونکو 2 کلونو کې د توکو لوړې بیې، ناوړه اقتصادي وضعیت، ترهګریز بریدونه او د سایبر سیکیورټي په څیر ګواښونو سره لاس او ګریوان وي. په ورته مهال یو شمېر پاکستاني رسنیو هم دغه هیواد دیوالي کېدو په اړه راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د پاکستان اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو پر لور روان دی. پاکستاني رسنیو په خپلو راپورونو کې سیاسي ګډوډي، د تیر کال سیلابونه او له امله یې د دغه هیواد کرنې ته اوښتي زیانونه هغه لاملونه په ګوته کړي چې له امله یې د پاکستان د دیوالي کېدو ګواښ زیات کړی دی. په ورته مهال نړیوال بانک هم په خپل راپورټ کې ویلي چې پاکستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او له 1970 کلونو راهیسې په لومړي ځل دغه هیواد کې ګراني او د توکو لوړې بیې خپلې لوړې کچې ته رسېدلې دي. له دې ټولو اندېښنو سره سره د پاکستان حکومت ډاډ ورکوي چې دغه ستونزې به حلوي او په وینا یې هیواد یې له دیوالي کېدو سره نه دی مخ. پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د خزانې وزیر اسحاق ډار له قوله ویلي چې هیواد به یې هیڅکله دیوالي نشي. د راپورټونو پر بنسټ پاکستان کې له تیر یو کال راهیسې د خوراکي او نورو توکو بیې لوړې شوي او له څو اونیو راهیسې بیا د دغه هیواد په بلوچستان ایالت کې د یوې 100 کیلو بورۍ اوړو بیه څه باندې 14,000 روپیو ته لوړه شوې ده. دغه وضعیت خلک اندېښمن کړي او له حکومته غواړي چې د ګرانۍ مخه ونیسي.